السلام علیکم ګرانو کشرانو مشرانو او همزولو ډیره ښه موقع جوړه ده ځکه چې د یو داسې تن په یاد کې خبرې کیږي د یو داسې تن یاد تازه کیږي چې هغه یو ملي مبارز زمونږ یو قابل یو تکړه یو ښه جرنیل یو مشهور اتل نو غازی عبدالله خان چکزی صاحب د یو داسې دروند سړي په یاد کې داسې پروګرام جوړي نو هسه معمولي خبره خو نه ده که نه داسې کس داسې اتل داسې قابل سړی داسې بیدار چې د هغه دغه خاورې نه د هغه دغه ایرو نه هم انګریزان یره کوي خو افسوس په دې خبره باندې چې په قام کې بیا یو نیم غدار داسې هم راشي چې هغه د نورو خلکو د سازش ښکار شي د عبدالعزیز قزلباش په شان یو حرامزاده پکې پیدا شي چې بیا هغه راځي او د شا د طرفه مخ په مخ نشي راتلی مخ په مخ ورته انګریزان جرنیلان فوجیان نشي راتلی مخ په مخ نشي راتلی نو د شا د طرفه راځي او هغه د غازی عبدالله خان چکزی صاحب دا د شا نه وهي زخمی کوي نو او زمونږ د قام سره زمونږ د مسلمانانو سره د انګریزانو اکثر داسې کړي دي لکه تاسو د شیر میسور د ټیپو سلطان هغه مثال واخلئ هغه هم چې په مخامخ نشو راتلی نو د څه طریقې ورسره وکړه د میر جعفر او میر صادق غوندې او د دغه یو څو نورو تنانو هغې په لمسه کې راوستل او په دغه طریقه باندې هغه د خپلې مخې نه لر که او د هغه مړ وجود نه هم بیا یریدل هغه ته هم څو ګنټې نه رانږدې کېدل هم دغه حساب دا زمونږ د ملي مبارز لوی اتل هغه اجمل خټک بابا وایي زه تاسو ته ډېرې اوږدې خبرې نه کوم ښه تنګېږو به نه لنډو ټکو کې یو خاص یو څو نچوړ خبرې کوم اجمل خټک بابا یو شعر ویلو چې دې خاوره کې اترې د سلو دي ځکه غلبلې پې د بلبلو دي دا زمونږ خاوره تاسو ګورئ د دنیا څومره قامونه وخت په وخت دلته راغلي خپل کوششونه کړي دي د څه کامیابۍ او د څه ناکامۍ سره او بیا هم دغه اتلان دي د غازی عبدالله خان چکزي صاحب په شان دغه اتلانو بیا د دغه ظالمانو د دغه حمله اورو د دغه خلکو مقابلې کړي دي خپل قام ژوندی ساتلی دی او یاد ساتئ دا محفل معمولی محفل نه دی لکه اوس مونږ دلته څومره تنان ناست یو که نه یو تن چې مونږ څومره خبرې واورو هم دغسې مونږ به په خپلو کلو کې په خپلو محفلونو کې په خپلو ادارو کې هم دا د دې محفل دا خبرې دا یادونه دا به هلته هم وایو دا معمولی محفل نه دی دا داسې مه ګڼئ نو په دې خاوره باندې وخت په وخت راغلي دي د یرغلګل راغلي په دې باندې یرغلې کړي دي دا ولې چې په دې کې سلیدل نو مونږ لا په خپل هم پکار دي چې د دې خاورې مونږ ډېر زیات قدر وکړو او بله خبره ده چې اندیش شمس القمر بابا په شعر کې یوه خبره کړې وه یوه عظیمه خبره یې کړې وه هغه وی چې ما ته تمغه د بادرې تړي خو شرط یې دا دی ما ته تمغه د بادرې تړي خو شرط یې دا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم مونږ به د دې خاورې اتل ته اتل وایو به ورته ځکه چې خوشحال خان خټک ویلی دي چې مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نښان وي تل تر تله په ښه نام پای ښاغلي نو غازی عبدالله خان چکزی صاحب په خپل ښه نوم باندې پایي
لکه تاسو وګورئ د یو سړي د مرګ یو کال وشي په ایمان چې د خلکو نه هیر شي څوک یې نه یادوي 2 کاله وشي څوک 10 کالو پورې ژوندي وي او تاسو وګورئ نه 180 کاله وشو چې زمونږ دغه نه مطلب دا دی چې د دې دنیا نه تللی دی مړ خو ورته نشو ویلی ځکه چې شهید دی او شهیدان ژوندي وي او په غزا کې چې کوم نوم پیدا کړی دی په تاریخ کې مونږ ګورو نو 2 قسمه خلک دي چې خپل نامې په تاریخ کې درج کړي د تاریخ د پاڼو برخه جوړه کړي یو اړخ خ دویم اړخ بیکاره ناکاره بدرنګ بد یو اړخ چې د تاریخ په تاریخ کې خپل نمونه باقی پاتې کی هغه لکه غازی عبدالله خان چکزی صاحب بل اړخ ته عبدالعزیز قزلباش یو حرامزاده یې لکه ظالمانو په 10,000 روپۍ باندې ته داسې یو سړی د مخې نه وړي هغه زخمي کې مونږ او تاسو لم په دې خبره باندې لږ په ځان کې غیرت اچول پکار دي خپل مستقبل د دې قام د مستقبل د دې خاورې د مستقبل فکر دا مونږ سره پکار دی اوس داسې یو تن چې هغه د سرو زرو په تله باندې د خرڅېدو د هغې هم د دین هم د هغه زیات قیمت دی او ته په 10,000 روپۍ باندې راځي او هغه زخمي کې او بیا څه وخت پس هغه د شهادت درجه مومي او بیا داسې یو تن چې د هغه د بادرې یوه لمحه هغه د ستایلو ده لکه اوس د مثال په توګه په دغه سخت جنگ کې چې کله هغه زخمي شو غازی عبدالله خان اچکزی صاحب چې کله په دغه جنگ کې زخمي شو د انګریزانو او د پښتنو په اولنی جنگ کې اوس په زخمی حالت کې هغه پروت دی دلته یوې ډډې ته دی کسان ولا پټې کوي مرهم پټې ولا د لکسات تپاره کوي هلته خبر خور شو چې عبدالله خان غازی عبدالله خان چې دی هغه شهید شو یو تن راغی دته وی چې هلته خو داسې خبر خور شو او هلته حوصلې چې دینو لږې غوندې ښکته شوې د پښتني لښکر حوصلې لږې ښکته شوې چې ستا د شهادت او هر کله دا یو فطري خبره ده د انسان چې کله د خپل یو تکړه لیډر د چا په ډاډ باندې چې جنګیږي د هغه د مرګ یا د هغه د پستې یا د هغه د ناکامۍ خبر واوري نو د هغې حوصلې خامخا لږې غوندې کمیږي او که مو خیال کړي نو د جنگ په دوران کې اکثر د کسان یو پراپګنډه وکړي هلکه پلانې لکه که مو خیال کړي په جنگ بدر کې په جنگ احد کې په جنگ احد کې یو خبره مشهوره شوه چې نبی علیه السلام نعوذ بالله هغه د شهادت درجه ومونته هغې کې مسلمانان ګډوډ شو نو همدغسې ځینې خلک د دروغو دپاره یو خبر خور کي نو چې هلته کله دا خبر خور شو او دته خبر راغی نو دی په هغه زخمی حالت کې خپل زخمونه هر څه د هغې پروا یې ونه کړه اس ته وروخته او د کابل په کوڅه کوڅه وګرځېد په ټولو لښکر باندې وګرځېد د هغې حوصلې اوچتې کړې او چې راله انګریزان یې داسې مختورن داسې په شکست داسې په تیښته باندې ولېږل چې نن ورځ په تاریخ وګوره د برطانیې په تاریخ کې وګوره د افغانستان په تاریخ کې وګوره دغه خبرې پکې ټولې موجودې دي نو خبره داسې ده چې عمر لا چې چا د خپلې خاورې جنګ کړی دی د خپلې خاورې په ننګ باندې جنګېدلی دي نو هغې خپل نوم په تاریخ کې په ښه لحاظ باندې درج کړی دی او هغه د عمر د پاره ژوندي پاتې شوي دي لکه نن چې زمونږ ترمنځه غازی صاحب زمونږ ترمنځه چې نن ژوندی دی 180 کاله پس هم زه شعرونه درته ځکه نه وایم چې نور ملګري ډېر پاتې دي زمونږ ډېر ګران میلمانه
کم چې د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي دی به هم خبرې کوي نو دغه د کسان بیا تنګېږي که د موقع مناسبت سره یو څو شعرونه دي د امید میوه به زړه مې تر هغې خوري د امید میوه به زړه مې تر هغې خوري چې پخپو کې مې زنګونه زولنې خوري او بې ضمیرو ته عزت څه او غیرت څه بې ضمیرو ته عزت څه او غیرت څه حساس زړونه د وختونو اندېښنې خوري ما د ژبې او د قام خدمت ته پرېږده ستا د حسد بلاګانې مې جذبې خوري ما د ژبې او د قام خدمت ته پرېږده ستا د حسد بلاګانې مې جذبې خوري په دنیا کې ژوند هغې علم وکړو په دنیا کې ژوند هغې علم وکړو چې غمونه وخت په وخت د زمانې خوري او میخور پویه دي د مینې له شدته شراب څه جامونه څه چې میکدې خوري او مختره نن شایقه محبوبې خوري قسمونه سبا ګوره قسمونه محبوبې خوري مننه ستاسو زما د یو څو خبرو اورېدو ډېره زیاته مننه او د دې میلمنو د راتګ ډېره مننه د محمد شایق صاحب نه یوه نړۍ مننه چې موږ